غریب ګل کاکا او نو څه څنګه ماشومان راډیو راورته کوي یو ته نو یا بچی خانجی مخانجی پلار سره مې د کار دی د خدای مسلمان خره چې کوتک ته راته نه راچغولي دا څه او که خلک ما ویل دا ماشومان یو شایم دنګي نو دا په دې کار وته ما ورته بچی پلار ته دی आवाज کا خای خا راځي راځه تو خان سره راغلی چې کوتک یې را لسر لنه راچغول د بالا شوي خدا چې راغلی ته به کوي ټکای وعلیکم سلام په خیر علي خانجي څنګه جوړې خې ټیک ټاکي دا دې بچی دي دې خوشي بچی غریب ګل کاکا دا څه چل دی چې زما یو نوکر ته ضرورت دی او دا استاد به خوري ماشاءالله د خیر ډیر غټ شي دي نو کدا دې مال راکړه ډیر غټ کار دا خو ټول کاغذونه خراب دي په دې باندې څه خدای پاک نو دې ځان سره کم پیه لګوم خو کې دراواله خو بکې کنه مشکل شاندنو او دا څه کولی شم دا دروغ وي خانجي اره څه کولی شم او بوټي خټې جم ټوټه خټې جم ټول کولی شم په کار کوي یارورا خو پیالې را والا چیرا والا روټه را والا ململا دا کارو په چمن کې بګ چمن ته لګیو بچي صحیح ده بچي کار به سره کې تنخواه به څومره وایي تنخواه به کم از کم یو 100 روپۍ خو کوي تنخواه ډېره زیاته کمه ده نو 2000 شو او به ټیک ټاک کنه څو به دا ګاډي چلم کوي کنه خانجي ګاډي راوته دي وای بار مې الته ودرولې دي زویا خو دې خواراتلې نشم الته پول پروت دي ما دا ګاډي چا خېبه کې ښا وای مدا سه ګاډي به تاسو سپیشلی کې دي چې ځان سره ډېر راور کما او کنه ما ګاډي چل نه دي زما سم کوچاله کنه دا دې به ته سم صحیح ده او بس خیر دې بس خوشي سي کول د بو سره گزارو کوم خیر کوه خیال ساتلو زه به خوشاله شي دا ما واده لاله ښا او دا خایي جوړه ده دغه د سپیډي خیال کوه ښا و دا باید ساتم راغه ما کوه دا سپینو په بل لار نه تلو نه دا سلام کنه وای مېګا سپیر بدن کې ګوجره خالی پر ترا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر زه جوړ تا کړه ما په ایمانداري عمر شو حضور نه کړی دا خو منځ په خوشاله زړه ګرځم کینه لکه دی خو کینه څنګه چلیان وای کنه حالات څنګه وخت بس را لې ما یادول ما چې نن راشي سبا راشي پته نه لګي تام کارونه ډیر زیات شي کارونه زیات دي او ګرمي ډیره زیاته ده لیونی اکرم لیونی خدا خو اخر زماره جری مخ ته نیر بیږي نو بس اخر غیه هواګانی تر از تاسو ډیر ګرم دی الله شي بس داسې ما خو ته وی چې کله ګرمي دې درا چکر کېدی د خدای ولی رااله مکنه سړی مې لګ غپو لګو ټوټه غپو لګو څنګه خو نه خواله رااله ما او د تعارف تر سره ونه دا زمانه وکړ دی ګل خان او خو ډېر خوندور او تابعدار لګ مطلب دا چې مینه ناک دی هغه ته چې بابا لګاوي غټ خان نه داري ادا خان را خاني خو دې او لګي ته دی غلامان نه خو دا ساده ګل غوندې او د سترګو نه پته لګي اره وې ټول خو رنگ نه وای کړی نسبیا نه دا مې خپل وختلی اصل کې ستاده شوالېټ کږي وګيري کنه نو تاسو سر شي شیخ کارو شي نه تاسو کاری ته پوډې نه کا ټولې ته کوئی مې کېندلې نه یاره زبې دا چل دي ګرمي را کنه په دې باندې موږ پلو چو پاکي کپڑے پکې نشو چولې کنه ته وې دا باندې خپل پاک در کم نه دا تاسو فون کې تاله کې تاسو فون کیږي ما خپانه شي ساده ګل ته کې دی کنه او بس تابعدار دا څه کار دی یو خبرم پډېر وکړي اوس ما ته په دوري پرې تندې مې خپلولې د شربت را ته رایا شو کنه خبرانه نشه ګوري ما ډېر وخت پس رانه نو ما شربت میر کا او سپید ګنا شربت وړل بیا خانجي دا خدا تیار ما خاله جوړه بدل نږدې پروت تا ته زما پته نه لګي مونږ جوړه خو سم لنګر دی کنه میلمانی زی راځي نو مونږ بس تیار کړی چې بس موږ سره پاره څنګه شربت راوړل غلط روپونه پکې جوړ ایس بیا دا خو ډېر زبردست شیز دی کنه یاره خدا ډېر ټوک مار هغه نمبر کا اوس بیا ما ته یو ګیلاس واچو ځان ته ما چا ها ځکه چې سماره خراب او بیماری راغلی ده چې دا مردان نه دا او دا هغه ټوخي بوتل نه دا خو پکې قاټولې را ده جوړه چې وته وګوره هغه چې خو نه راکاته نه دا مرد دی
دا خو بس غریبانان خلک دي که نه او. یو خو دا شیزونه نه دي لیدلي که نه چې دا څه ذایقه راپکې دا پکې زوی ما نه امرود ذایقه اچولې ده ښه من غریبانان یو ها ما تللی دي ها ښه او ته کېړم نه وانه خوړې ټولې دا خانان دا یا تا څنګه ته راوستیم نه خیر دې ته ګناه نشته که نه پرېږدي تجربه وشي هسې داسې چل دی چې او د خوړو را نسکا وینم نې ما ته خشته سپری نه ماله ترور رالیږلې ده ټوپۍ نه اباله زه درکړم اصل خبره داسې را ده که مالدار خلک چې دوی شوشه نه کوي هغه هسې خلکو ته پته لګي چې دا مالدار دی دا ستاسو غوندې نسمن مسمن چې دوی په ځان لږ ګلاس ماسوي که نه هلته غریبانان یې ځان ته خیال دي یاره بیا ما خفه نه شي بس دا چې دی نو لکه ساده ګل غوندې کېدی که نه ته په خبرو باندې خفه نه شي بس څه وکړمه بس دقه کار یې په خبرو کې را دانګي دا جوړ کپړې خرڅوې که نه داره تو وایه پوتو سر یې لکه لیونې دې کړم نه ته خو لیونې کړې یا لیونې نه کړې خدای دې تباه او برباد کړه داره تو وایه چې دا ستا پلار دی خو نوکر دی نه جی دا خو زما نوکر دی خو لږ ساده ګل غوندې کې دی خیر دی خفه کېږه د ده په خبرو مه کنه باسه مړه یو ځل نه دوه ځله نه درې ځله نه ته ګورې ورته نه چې کله سوي لږه دب خبرې ورته ښه وکړه یاره خان کوټما منې که نه نو په دې لارو کوڅو کې به کپړې خرڅوه او به د کوچیانو را کار ته شروع الله زه تا ته اوس کوچې ښکارم بس غلی شه چپ کېنه که خبره دې بله وکړم خبرې نه به کوي خبرې چپ کېنه یې کو ته ډېر هر سوې که نه اوس زما د حجرې نه دا ټوله بېزتي زما ستا له لاسه وشوه ډېر څه شی ته به اوس ما د حجرې نه وباسې او چې ته نه وې راغلی نو دا مردار به ولې راته دا خو زما نوکر مې دی نو که دوه درې خبرې وکړه بس دې معافي غواړم که نه معافي غواړې ښه کار دی دې خبرې به سره خبرې چې دې ما ته بېعزته کړو زه به دې معافي غواړم دا خو هغه قصه شوه وځې دا صرف شربت دې راباندې اوس کنو نو نه سخت پې کوډا راباندې لا تا چوټ کله کو ما ته پته ما به راباندې زهر څکلي وځه بیا دې خبره وځه خدای دې تباه او برباد کړه ګورې په تلو کې زما بېعزتي وکړه ما دا زما زوړ یار دی خو خلک ویم که نه چې پېښېږي نه یار دوست نه سړي ته پېښېږي یالې ته ګلخانه هغه موبایل خو موبایل خو ما سره نشته ځه اوس مې موبایل نشته نو دا خو هلته د ګوغرلي ځای کې تا پرېښودو تا ما ته ویې څه وی نو به زه چپ ناستم ته خدای بې انصافه نو موبایل ما نه د 50,000 روپو هلته پاتې شو او تا ما ته غږ ونه کړو اوس پسې چل کېږي نو تا ما ته ونه وی چې چپ کا بس ما هغه ځای نه بعد بیا چپ کړې ما ته نه وی خدایه نوکر نه دی ځان له مې څه په لاس ساتلې ده دا پلار خبره خو یې ټیک ته ده ده خو بیخي کاغذونه خراب دي او هغې کوچي چاله ورکړي ښه داسې چلو کوې زه به ورپسې په خپله لاړ شم ته داسې چلو که چې د مسافر خان نه چې دی نو هغه غوا راوله پېښ وي او هغه به کور ته راورسې دویمه خبره دا ده که ستا نشې پرېوته او یا زما نسیز پرېوته د مخې سره به روچتې بلکل به یې نه پرېږدي به ټیک ته ځه خو هغه هر څه روچتوم مې هر څه به روچتې به ټیک ته ځه زه ورشه ده صحیح ده نو ورم دا غوا پسې ورځم زه ورده خدایه پاکه دا څه په بلا ووړي نوره موبایل یې پسې پرېښودو پاکه ډېر څه په غضب هم سر دی په موږ باندې غواګانې ساتي یې دې خو ډرایوینګ له راغوښتي وم راځه که نه وینې اوس دې دا لمې ټیټ ته خېږم راځه ډېرې بې بنیاد وباسه اوهو اوس پکې ده اوهوی ای خو ټیټه وکړه او ما ته خو خان وایي چې سم پروت دي بیا به رالې نو دې به اوس دا به اوس څه کوم دا خو راته ډېره ګرانه شوه شاپل به اوس کوم دی کړي خدای پاکه شاپل اوس دی چا به ملله اوس وړې خو ډېر خوند یې وکړ ډېر خوند یې وکړ خانو غوا مې راوسته ووایم د کمال سړی ودې تړله په اخور باندې او ومې تړله او دا واله و داسې دا وګوره که نه خدای دې تباه و برباد کړه دا خو سوټي دي نه که نه وایي تا نه وي چې څه نه پروت هغه به ورسره رالي نو غوا به ټوټ وکړه همې ورسره شاپل کې راواغېسته خدایه دا څه په بلا سر دی نو ما تا ته وي چې سوټ نه سره راغله ایا نو وایي تا نه وي چې څه پروت به سبا رالي که نه نو ما وایي دا غوټې پرېوته یاره نو یاره ګلخانه لیوني سپېلنې دې کړم ویم که د نن نه پس دې داسې کار وکړه که نه نو ډسمس کوم دي نو تا خو ما ته ډرایوینګ هغه ټلفونه کوو خیم درته ځه دا چې ډرایوینګ چټ مې ته وښیم راځه اده یاره ویمه نو داسې نوکر مې ساتلی دی دا خدای بې انصافه خو چې په کومه تللی دی
د وجرې غورم کولو پروت دی السلام وعلیکم سلام په خیر جوړ تکړه ګړندې ته په خیر علي جی کینه حالات څنګه یې خو ما ټیک ټاک یم او کلی ته خیر دی او خیر دی په خپله خو ښې که نه خیمه څه ګزاره دې نه شوي لږه لږه ګزاره مې شوې ده ښه ډاکټر له چې تلې خو نه یې مخکې تلې مسنیم تلې ته څنګه یې الحمدلله جی یا لکه هغه شربت راوړه یو دوه ګیلاته شربت راوړه ښه نور بچي مچي خو دې شته که نشته شته ښه دا چې ښه یې نو پټو مټو کې فصل ښه دی ښه دی سپېدار خو به نه راپروتې یو دوه راپرېوتي وو چې خرڅ کړي دي ني هغه نه چاپټ کړی نه نو دې سره به اوس څه کوو د مسلمانه ته ما دې دپاره هلته کېنولې چې تا نه چا پټ کړه نو زه نه وم که نه نو ته کوم خوا تللی وې باران نو باران کې ته کوم ځای تللی دا والا خانجي شاپر پې نه و واله شربت وڅښه او دا یو ډک دی او بل کم دی ښه د خدای یو غټ یو ډېر نري نو د خدای بې انصافه تا ته ګوره ما شل زره ویلي چې داسې میلمانه راځي خلک پټرۍ کې چې دي نو شربت راوباسي د نن نه پس به هر یو څیز پټرۍ کې راوړي نو ما ته خو پته نه وه که نه چې خلک ټرۍ کې ډوباسي اوس په پټرۍ کې راوړم که نه میلمانه چې راشي بیا پټرۍ کې خیر دی خانجي خیر دی څه مسله ځه ورشه ده ورشه هغه نومونه وګوره شربت وڅښه خانو په پټو چکر نه وو وو که نه خو لږه چې سپلی خورو په چپړو کې به درته ځم خلک به راپسې بیا خاندي یا لږه هغه سپلی راوړه ښه به ځو خو ګورې بیا خیال کوه ویم چې په پټي د نموله خمونه بڼېږي او که نه شوتل د نوم نه خوري جوار د نوم نه خوري دا والے سپلی والے یا پروردگار علما یا پروردگار علما نو پټرۍ کې څوک سپلی راوړي چې تا پټرۍ کې سپلی راوړي نو ستا مې یو خبره نه که نه ته ونه وي چې هر څه به راله پټرۍ کې راوړي هلکه نه غلط یم خو نه ټیک یم یاره د خدای په انصافه پټرۍ کې څوک سپلی نه راوړي بیا مه راونړې پټرۍ کې سپلی باندې یاره خو والله یوه خبره نی نو موږ شربت راوړه که نه شربت نور زه بیا به هلته په لاره کې د باندې دا خو هم سم کونال دی نه بیا ګوربور کې که نه وایي دا هغه کوټه پټ دی ته ولې نه یو داري ټوکرا میلمانه دي که نه مېلمانې دادي ته د چمن خیال ساته زه راځم راځه چې ځو راشه که تودېږي هر څه خې تباه و برباد کړو چپړو ته وګوره د نیمګوانو ته وګوره پټو خې ټول تاله واله کړه دا چمن حالت خې تباه و برباد کړ یو دې کې ګلخانو حاجي څه دي ته وګوره دا څه دي دا چمن خو خلکو په شرمونو شرمولي دي زما خیال دی چې لاړم تا خو چمن تباه و برباد کړه هله نو دا هغې کولو او د کلي ټول ماشومان او زاړه او واړه به ټول راتلل او دلته به چا پاټیانې کولې او چا به څه کول نو ما خو ورته څه نه شو ویلی نه نو خلک راتلل لوبې کولې په ماشومانو لوبې کولې چاپړې پکې دا دي پرتې دي تا خلکو ته څه نه ویل چې دې ځای نه پاسې نه نو وایي تا خو ما ته نه ویلې چې خلکه به شاړې ما خو چاته نه ویلې استغفر الله وایم راشه که تودېږي د نن نه پسه که په دې چمن کې زما پلارم راشي که نه نو لاس خپې پې مات که چې څوک هم پکې پرې نه دی بس ټیک ته دا ټول ګوره چې زه ورسره څه کوم چې صحیح. بېغمه ورته ما له یو پیالې چای راوړه راته کښېنم بس زه راغلم ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلې انارې کرلې دي نو دلته انان ولاړه راغلي موږ ته خانه ډر کړي دي خو پلار مې راشي هغه به او ته دلته انان مونږ نه پټې ته پرېږده منډې به کېښه صبر وکړه څنګه مړې مړې قرآني راغلي ملکم د خدای بې انصافه ده خدای لکه وایي یا لکه پټواري دې سلمې غر کې ما ته ډر شوي دي کوټې چمن ته دي وي پلار هم راشي خو بیا غربې نو ته پکې د کم باغ کې پړي څه